غیبت دې ته وایي چې یو سړی اوس نشته او تا د هغه نوم واغستو زه وایم چې پرېږده مړه هغه څه د سپي بچی پلانې کار کوي پلانې کار کوي پلانې کار کوي دې ته غیبت کوي. نو الغیبت اشد من الزنا دا د زنا نم سخت ګناه او یو ګناه نه په سړی کې یو غلط کار پکې نه او ته پشي شاوه دا بیا بهتان دی. نو بهتان بیا د زنا نم اوچته ګناه. نن سبا غیبت خبره وتی دا مونږ په بهتان کې اخته یو لګیا. نو لوی شی هغه د ژبې اصلاح. موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې ماته یو داسې وظیفه وښایه چې د دې ټولې دنیا نه زه ځان لا کوم. نو الله ورته وفرمایل چې ته هر وخت وایه چې لا اله الا الله. نو موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې دا خو عام شی دی ټوله دنیا یې وایي. نو الله ورته وی چې اے موسی کدا زمکه او اسمانونه او ټول کائنات دا راغونډ کې او په یو تله کې واچي او یو لا اله الا الله په بل تله کې واچي نو دا به دروند شي. یو لا اله نو بجای د دې چې مونږه شپه ورځ پردي بد وایي